إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان د عزت علماء و مشایخ او د دې مدرسې طلباء د دې علاقې غیور پښتنو مسلمانانو ورونو، نن ستاسو د بچو د قرآن کریم د ناظري ختمونه دي. دومره لوی د خوشحالۍ موقع ده چې دا دومره موقع د ځمکې په سر باندې انسانانو ته په دنیا او په دولت نه راځي او نه میلاوي. د دنیا پیدا کول، د پلازو جوړول، جیدادونه اغستل د قرآن کریم د نعمت په مقابله کې هیڅ شی نه دی. قرآن کریم د دې په باره کې زموږ د استاد رب موږ ته وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے زما پیغمبر دی امت ته دی وایا چې د الله پاک په فضل او د الله په رحمت باندې خوشاله شي. فضل د الله څه شی دی؟ رحمت د الله څه شی دی؟ مفسرین حضرات د دې په مصداق کې څوارلس
دو مشهور قولونه لري چې مراد د فضل د الله نه هغه په قرآن باندې ایمان او قرآن ویلي او مراد د فضل د الله نه هغې نه مراد د نبي صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث د کولي فبذلك فليفرحوا د قرآن د علم او د حدیث علم چې چا له ورکړلی شي رب وایي په دې خوشحاله هو خیر مما یجمعون نور خلق لګیایي دولت پیدا کوي د نبي کریم علیه السلام په زمانه کې مسلمانانو قرآن زده کولو او د نبي کریم علیه السلام سنت زده کوي نور خلق مقابله کې هغه زمانه کې کافرانو د کافرانو فقط توجه دنیا ته وه ای د دنیا د راغونډولو دپاره ضرور یو کس دنیا ګټي مزدوري کوي اب دنیا ګټي که یو کس علم زده کوي اب علم زده کوي رب العزت ویل هو خیر مما یجمعون چاته چې د قرآن او د سنت علم ملاو شو دوی ډېر افضل دي د هغه چا نه چې چا دنیا او مان راجمع دویم علما وایي قل بفضل الله وبرحمته مراد د فضل نه هغه قرآن کریم دی او مراد د رحمت نه هغه دا چې ما ورته ولا اهل وګرځو قل بفضل الله الله وایي چې د الله په فضل چې د قرآن هغه وینا په قرآن ایمان د قرآن علم تعالی درکو وبرحمته وبفضله تبې له شاګرد وګرځولې تبې د قرآن اهل کړلې فبذلك فليفرحوا په دې خوشحاله هو خیر مما یجمعون نور خلقو که دولت را جمع کو د قرآن مقابله کې هیڅ نه دی مسلمانانو قرآن شریفو د الله پاک اخرنی کتاب دی دا کتاب د الله دی نو الله پکې عزت اچولی دی خبرې د الله دي الله عزتمند دی نو خبرې د عزت کله چې هر انسان د الله د خبرو سره تعلق پیدا شي او د قرآن دا خبرې ووایي الله دا خبرې او عمل پرې وکړي هغه انسان ته الله عزت ورکوي زموږ عالمان لیکي چې د لوح محفوظ نه چې بیت المعمور ته کله قرآن نازلېدلو په یوه شپه کې دغه شپه د لیلة القدر وه دغه شپې ته دومره عزت تر دغې زمانې پورې نه و لکه د قرآن چې راخوځ کو په دغه شپه کې لیلة القدر ته الله یو عزت ورکو چې د یوې شپې عبادت یې د زرو میاشتو د عبادت ډول الله افضل وګرځولو دا د دې تعلق په وجه باندې چې د قرآن شریف سره د شپې تعلق پیدا شي کمې فرشتې چې دا قرآن راوړه دنیا ته د دغې فرشتې نامه د جبرائیل الله د دې قرآن کریم د عزت په وجه دې راوړونکي له دومره عزت ورکړو چې د اسماني د ټولو فرشتو یې سرداره وګرځول او کله چې قرآن
او د باندې نازل شو الله هغه پیغمبر هغه سینا الله د تمام پیغمبرانو نه افضل وګرځاوه اې د قران کریم په وجه د الله د کما خلو چې د قران تلاوت کوي هغه خلو د زر هغه خلو افضل ده چې کوم خلو باندې تلاوت نکېږي کما سینه کې چې قران نه هیڅ حساب د قران نشته زما واستغفر پیغمبر وایي کل بیت الخریبی دا مثال د دغه سینې دی لکه وران کندل او تاسو د کلو کې به وخت تېر کړی ګرځېدلي وي خارې کې خو کندر نه وي خو د کندرو کې خلک څه کوي کندر د خلکو د ګندګۍ ځای دی کندر د شیطانانو مرکز وي کوم ځای کې چې ګندګي وي هلته شیطانان وي نو چې کله د یو انسان په سینه کې د قرآن څه حصه نه وي د دغې سینې مثال د وران کندر دی او چې کله په یو کمزوري سینې نه یو کمزوري بدن نه قرآن راشي هغه کمزوري سینې والا هغه کمزوري سړی الله د زورورو نه اوچتوي زه تاسو ته د دې مثال وایم تاسو یې پېژنئ صحابه کرامو کې یو صحابي دی تاسو ټولو ډېر نامه یاده ده د هغه نوم دی بلال رضی الله عنه مسلمانانو کې کمزوری سړی زورور سړی نه و کمزوری ځکه و دونه کمزوری و چې نن زمانه کې په انسانانو کې د بلال په شان کمزوری نن په عالمي دنیا کې نشته کمزورتیا یې په څه وه هغې چې دی غلام او تاسو پېژنئ غلامانو نوم به مو اورېدلي یو مزدوري یو غلام مزدور د ځان مالک دی چې کوم ځای کې نوکري کوي دی آزاد دی چې چېرته ځي دی آزاد دی غلام د ځان مالک دی دا سړي که سړی چې شي نه چېرته تللی شي نه د یو دوکان نه ته په خپل پول سودا کولی شي نه د دوکاندار چېرته د ماچس ډبلې دی څوک پورې چې هغه ته پته نه وي چې دا مالک رالېږلی دی دا د مالک حال هغه پلار چې دی هم غلام دی لیکن د ده پلار هم غلام پلار یې نامه ورباح لیکن دی هم غلام دی پلار هم غلام دی خو مور یې ویزه وه ډېر کمزوری دی بدني لحاظ په دغه حال باندې او چې د چا غلام دی نو امية بن خلف په نوم باندې د یو سردار غلام نو چې کله نبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ آغاز ولګو ابو بکر صدیق ایمان راوړه عمر فاروق ایمان راوړه دلته دغه پیدا شوله قرآن یې واورېدو زه مسلمانېږم مالک کافر دی غلام مسلمان شي لیکن د مسلمانۍ شرط چې مالک خبر شو نو که تاسو خیال کړئ یو کمزوری سړی چې د هغه بلډ پریشر اوچتېږي او زورور سړی ورته کنځل شروع کړي نو کمزوري له غوسه نه ورځي د بلډ پریشر نه هایي کېږي ته پته ده چې بدن زور نه رسېږي و دی ورته ښایي زورور سړی هغه که کمزوري سړي د ده په مخ داسې خبره وکړله به د ده بلډ پریشر اوچتېږي او که د ده نه زورور خبره ورته وکړله بیا دی ورته ښایي بیا بلډ پریشر نه اصل کې بلډ پریشر نه دا قانون دی چې څوک د چا نه په
په زور او په مقابله کې کمزوري د هغه سپکاوی کوي هغه کنځل کوي وایي ما له غوسه راځي ته به ووایې شیخ صاحب بلډ پرېشر چې ما او که ده ته چېرته زورور ورولې رئیس هغه مالک په بلال صاحب باندې ډېر ظلمونه وکړل ډېر ظلمونه د دغه ظلمونو نه وروسته ظلمونه شروع دي نبي کریم علیه السلام ابوبکر صدیق ته وویل وی ابوبکر په بلال ډېر ظلم روان دی ورشه بلال والا په پیسو آزاد ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړو مالک سره خبره وکړه اته یې ویل چې پکې تور ولا په بازار کې پیسې نشته بابا یې راخرڅ کړه او زما داسې غلامان په کار دي هغه په دې پوه شو چې دی مسلمان شوی دی او د مسلمانېدو په وجه زمانه کې نارې کې ورته هایي خو په ډېر قیمت یې بلال صاحب واخیست چې واخیست د الله په نوم یې آزاد د دې قرآن کریم اوس دې شرافت ته ګوره چې الله یې دې کمزوري کس له ورکوي هجرت چې کله وشو د آزاده مسله راغله لوی لوی خلک صحابه کرام موجود دي الله پاک بلال رضی الله عنه انتخاب خپل پیغمبر ته کوي نبی کریم علیه السلام یو صحابي ته وایي ورشه ته ودرېږه بلال به اذان کوي ته ورته دا کلمات اوره او چې تا کوم خوب کې لیدلي دي اولنی اذان په مدینه منوره کې دغه کمزوري مسلمان لپاره وشو خدای ولرو بلال دې ورکړي کله چې مکه فتح شوله په اتم کال د هجرت باندې نبی کریم علیه السلام سره لس مسلمانان مجاهدین تللي دي د مکې خلک سرداران چا ایمان راوړه څوک په یوې حال کې دي څوک تماشې والا دي څوک حیران دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته ننوځي ډېر خلک د مکې ولاړ دی بیت الله شریف ته چې کله ننوتلو نو بلال رضی الله عنه ځان سره ملګری کوي بیت الله ته راځي دویم ورسره اسامه بن زید دی اسامه هم د غلام بچی او چې کله نبی کریم علیه السلام د بیت الله شریف نه راووتلو بلال رضی الله عنه د بیت الله په بیت کې ولاړ عبدالله بن عمر ورمنډه کړې او بلال نه تپوس کوي او بلاله نبی کریم علیه السلام څنګه موضوع کو چې زملته دا عزتونه چې الله پاک دې بلال ورکړل دی ورته دغه قرآن کریم په واسطه او تعلق او چې کله د قرآن کریم سره د چا تعلق پیدا نشي بلکې دشمني ورسره جوړه کړي خدای لوی خلک تباه کوي لکه ابو لهب ډېر عجیبه سړی د نبي کریم علیه السلام سکتره دی دومره خسته او خسیس سړی د ابو لهب دی ورته په ژوند خلکو ویل دیو ته د خایس په وجه ویل ابو په معنا د خاوند او لهب په معنا د اور د لمبې د اور د لمبې خاوند راغی تاریخ لیکي چې کله په کمره کې ناستو په تیاره کې دا مخې ته د اور د سکروټې په شان بهېده عربي دی قریشي دی هاشمي دی د
د قرآن سره الله رب العزت پتا سي ذلیلتوب وجلې څنګه ذلیلتوب خدای پاک دې ما وتعالى داسې مرګ نه راکړي یوه دانه پرې راوختله د عداسې زمې دانه وه بیا ورته بچي خواله نه ورتل یېرېدل چې دغه دانه موږ له رانقل نه شي لکه د زکام والا سړي خواته څوک نه کښېني یاره وایي ما خو زکام والا زامنو یې خپلو بچو ته وویل پام کوئ ګوره زما د پلار کمرې نه لاندې شئ پلار یې په کمره کې پروت دی یا سرداري کوي چې ابولهب یې نامه وه یا یې تپوس د څوک ورکوي هغه کمره کې تنې تنها منډه چاته پته د مرګ په ټیم کې د څوک خبره پلار چې کله یې بوی شروع کړو پته ولګېده درې ورځې په کمره کې ناست وو بیا ورته یره خخوي سیسا د بازار نه حمالین د لرګو اوچتولو والا خلک راوستل او هغې په لرګو باندې ورغړول او په لرګو یې سور کړو او یو کنډه کې وغورځو بل یې پرې خاورې راوړه ما ستا خوف پیغمبر وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې قرآن ډېر قومونو ته چې کمزوري قومونه کمزوري خلک الله ورله ډېر لوی مقام ورکوي ويزع به آخرین لوی خلک مالدار خلک الله چې دشمني وساتي خدای یې ذلیله کوي لکه د ابولهب په شان لکه د ابوجهل په شان لکه د عتبه په شان لکه د شیبه په شان لوی خلک خدای تباه او برباد د قرآن کریم سره تعلق انسان ته شرافت ملاویږي موږ دا خیال لري چېرې چې مصر زلمې وي بس همزه او د روپو نه با سوا بل شي نشته دی چې هغه به انسان ته شرافت ورکړي نن تمام انسانیت دغه نظریې جوړه شوه تلاش ته دې خبرې دي چې بس روپۍ وي نه ګوره یاد ولرئ روپۍ د خدای د رضا په مقابله کې روپۍ د قرآن په مقابله کې ګوره هېڅ شی نه دی قارون ډېر مالدار و لیکن د موسی علیه السلام مخالفت یې وکړ لیکن دا هغه د کتاب مخالفت یې وکړ تاسو ټول مسلمانانو ته پته ده چې د مالدار انجام څه شو د مسکین انجام د ابولهب انجام څه شو او د عمار انجام څه شو د ابوجهل انجام څه شو د یاسر انجام څه شو نو که ما او تا دا غواړو چې موږ له خدای عزت راکړي موږ له الله شرافت راکړي هم دنیا کې هم مقبره کې هم په آخرت کې هم په جنت کې د هغې دپاره واحد شی زموږ قرآن دا زموږ د عزت کتاب دی دا زموږ د ستاسو د ژوند د کامیابۍ کتاب دی د انسان سره دومره عزت ورکوي دومره هارون الرشید بادشاه تاسو ته یې یاده ده خلک وایي او ښایسته بادشاه چې شوی دی عالمان وایي بزرګ بادشاه په بغداد کې د خپلې بادشاهي په باندې په سر ناست چې په سر ناست نو دلته یو سړی راغی او هغه سره ډېر خلک راروان نو چې کېناستل یو شور د خلکو جوړ شو هارون الرشید راغلی شو یو سړی ولېږه دا خلک څنګه ډېر شور وشو ولې وایي د عبدالله ابن مبارک راغی عبدالله ابن مبارک یو محدث و عبدالله ابن مبارک د قرآن یو حافظ و عبدالله ابن مبارک یو کټي تقوادار سړی وینا راغی او چې کله کېنه د علاقې
کلی تراغه د جلسی عمر خلق ورته ملاقات ته او چې کله کېناستو نو انټوشې پرنجې وکړو انګې وکړو هغه الحمدلله ویله دې خلکو یرحمک الله ویو نو یرحمک الله داسې ویو چې دې واوري چې موږ سره جواب درکړو د هغې نه یوه جلسه وه یو لویه واغوچه چې یرحمک الله دا عزت عبدالله بن مبارک له الله په دې قرآن ورکړ الله ورته په دغې احادیث ورکړی دی داسې عزت سره له خدای درکړي عزت سره باندې خلک حیران ابن قیم الجوزي یو عالم تېر شوی دی تاسو به یا مطالعه کړي تعلیم مشترک یا به څه کتلي یا به څه نه دا ابن قیم الجوزي په خپل ژوند کې 20,000 کتابونه کتلي څومره کتلي او تاسو رښتیا ووایئ موږ او تاسو به په خپل ژوند کې 1,000 کتابونه کتلي دومره ژوند د نوش چې دا دی قسم زه کسر کتابونه ابن جوزي د شپږمې سدۍ سوو کې او د هغه زمانه کې 100,000 کتابه د مطالعه کړی 100,000 کتابه نو بغداد علاقې ته راغی هغه زمانه کې نه موبایل شته نه د ټي وي پروګرام شته نه د ریډیو پروګرام نه د لوسپیکرو پروګرام یو بل نه خلق وی ابن جوزي راغلی دی هغه سړی چې چا 100,000 کتابه کتلي بدقه خبره کې شروع شو یو بل نه خبرېدل چې فلاني ځای کې دی لوی لوی جومات او علاقه وه 1,20,000 علما او طلبا فقط د مخته خوله څومره خلک راغلل 1,20,000 کسان فقط د مخته خوله چې دا وګوري څه سره دا 100,000 کتابه دنیا کې چا کتلي رنو قرآن کریم په وجه الله دې زموږ د استاسو د قرآن مشغله نصیب شي ډېره عجیبه مشغله ده ډېر یو عجیبه عزت پکې دی او دومره عجیبه خوند پکې دی تا حیران بشي استغنا پکې ده په تمام مخلوق نه ولې غني امن پکې دی د تمام دنیا امن بدل خدای درکړي الله پاک دې تاسو دې ماشومانو دا سبقونه الله کامیاب وګرځي دا درس الله کامیاب کا څوک په دې کې موس کوي او څوک دې خدمت ورکوي هغه ټول الله کامیاب وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله